مینوالو په سکرین باندې چې کم ماشومان تاسو تخکاری د ثوابه یا روسین کلی سره تعلق لري، ډیر په درد او په تکلیف کې ژوند تیروي. مینوالو ویډیو را سره وګورئ. دې سات کې زه یا روسین کې موجود یم او دا خوا کې چې ما سره کوم بچی ناستي ګلاب ماشومان، نو د دې دپاره مونږه د ماسخوتن کې رالو، د شپه کې رالو. نو دې لاول خو زه ټولو مینوالو ته وایم چې کم سے کم دا ویډیو کم ملګري ګوري نو مخکې شیر کې د الله تعالی د رضا دپاره شیر کې. دا بچی کې کوم دي دا خپل بچی وګڼئ او د دې د خاطره دا ویډیو شیر کې. نو مینوالو دې سره یو څو خبرې کومه. بچی ستا څه نوم دی؟ هینا تا ته څه مسله ده؟ ما ته اوس مسایل شته او د سترګې نه اوسي نه اوس زخم پکې شوی دی، اوس ګړېږي. زخم پکې شوی دی او تا ته د خپل مرض پته شته چې ستا څه مرض دی؟ او کینسر مرض دی، ګولۍ نه ایستې دي. نو کله کله پکې بس زخم وشي دوايانې راوړي، زخم بوتل ووایي باندې ګزاره وکړي، خو چې ختم شي بیا شروع شي. دا راته ووایه چې اوس دوايانې ابو خو د کار روزګار هم داسې نشته که نه، نو اوس ګولۍ مولۍ خوري که نه خوري؟ بس کله راوړي کله نه، چې بس دغه نه وي نو پیسې میسې نه وي بس بیا پاتې شي. ښه دا راته ووایه بچی چې ته لبې مبې کولی شي که نه شي کولی؟ نه نشم کولی، بس هغسې دې کوڅې ته وځم دې ولاړ یم هسې. او ستا څه نوم دی؟ هینا. مینوالو دا ماشوم ګلاب تاسو ولیدو، نو دا هم د چا بچی دی. لاول زه وایم چې زه ورته په دې ډغه باندې ګورم چې دا زما بچی دی. دا د الله له طرف نه امتحانونه دي او داسې امتحانونه دي الله تعالی مونږ تاسو وساتي، ځکه چې په کور کې یو مرض راشي نو د هغې د ښه کېدو بیا هم څه چانس وي. دې ماشومانو ته چې تاسو وګورئ نو دي دغه شان لکه زه دا ووایم چې نه ژوندي دي او نه مړه دي. نو د دې د بلې ماشوم ګلاب خور سره هم خبرې کومه. څه نوم دی؟ ما سمیرې. تا ته څه مسله ده؟ ما اوس دا کینسر مرض دی، سترګې مې سوځي، را پوزه مې سوځي. مینوالو د کینسر دا لپس چې دی نو دا ډېر ښه خلکو په خوله باندې نه راځي، یره ترې نه کوي. دې ګلاب ماشومې ته ته وګوره نو دا وایي چې زما کینسر دی. دا راته ووایي ګوډۍ چې کور کې لبې مبې کوې که نه کوې؟ کور کوم لږ کور کې لبې کوې؟ تا اوس کور کې تا ته څه مسله ده؟ زما بس دا پوزه مې سوځي، داسې سوځي. دا وګوره مینوالو که تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري د دې په دې مخ باندې رسولې دي، په دې مخ باندې رسولې دي، په دې سکرین کې تاسو ته ښکاري. نو مینوالو د دې راتلو مطلب زما دا و چې دا ماشومان چې کوم دي نو دا د ثوابه یا روسین کلي سره تعلق لري او د روژې میاشت ده. نو زه ټولو مینوالو ته وایم چې لږ دې سره امداد وکړئ. ګوره امداد دا نه ده چې زه 1 لاک روپۍ ورکم، دا امداد دی د خپل وس مناسب. د یاروسین ټولو پښتنو ته وایم، د ثوابې ټولو پښتنو ته وایم چې دې سره لږ او د دې والد صاحب هم دلته مونږ سره ناست دی، نو دې سره هم خبرې کومه. لالا اول خو راته خپل نوم ووایه. زما نوم محمد اسلام دی او زه د ثوابې یاروسین یم. دا اسلام لالا دا راته ووایه دا څو بچي ستا دغه شان د کینسر په مرض باندې مبتلا دي؟ دا زما بس دغه 2 بچي دي، دا ډېر وخت نه بیمار دي. خو لکه مخکې ما ویډیوګانې کړي دي که نه دي، خو بس مونږ چې کله خراب شو دغه شو نو کله یو ته ووایي کله بل ته ووایي یاره مونږ له ویډیو وکړئ چې هغه را سره وشي، امداد را سره وشي. ولې چې په دې پرې مرض باندې پیسې ډېرې لګي که نه، خلکو مونږ سره ټیک ته امدادونه کړي دي. خو مونږ وایو چې یاره اوس مونږ پرېږدی چې اوس د دې دا علاج سر ته ورسي، دا وړه دی کې امید شته که دا خدای پاک د دې نظر او دغه بچ کړو که نه. نو بس تاسو دغه ته هم کاتري که تاسو مونږ سره امدادونه وکړو انشاءالله تعالی دا وړه به خدای بچ کې انشاءالله. اسلام لالا ستاسو نوکری کچا نوکری ده تاسو راته ووایئ، نو د مینوالو ته ووایه ستا کچا نوکری کوم ځای کې ده او څومره تنخوا دی ده؟ جی ستاسو مالا لاهور چې کوم دی لاهور والا ویډیو کړې وه، رویس خان یوسفزی مالا ویډیو کړې وه، په هغې کې چې کوم تاسو به ویډیو کتلې وي نو په هغې کې چې کوم دی هغه د نوکرۍ خبره کړې وه چې یاره دې غریب سړي ته که نوکري هم ورکړم ډېره بخي. په هغې باندې وزیر الله صاحب دي که هغې زما چې کوم دی هغې د خدای خوشحاله کړي، په هغې باندې دغه کړی نوټس اخیستی و، په هغې باندې مالا چې کوم دی نه تحصیل کې چوټه لاهور تحصیل کې نوکري را کړې ده ټیمې دفتر کې. نو هغه زما خیال هغې مالا یو پېره 14,000 روپۍ راکړې، بله پېره 14,000 روپۍ راکړې. کچه را بل خال شپږو میاشتو را که نه. نو بس خدای پاک ته هغې له توفیق ورکړي که را نوکري راله په حق نه دا به هم ښایي.
مینوالو اسلام لاله خبره تاسو اوریدي د په ټي ام ای کې کچا نوکری ده او 14,000 تنخواه ده په 14,000 کې د دې ماشومانو علاج د پیښور نه کینو ګرانه ده ډیره ګرانه ده اسلام لاله دارا ته وایا د روزي میاشته لکه ټولو خلکو وړو له کپړې مغستی دي هر څه اغستی دي تاسو پوزیشن دی اوس تاسو به چې دا ویډیو کې دا کې دغه په خپل دا وړناتې ته تاسو کو اوس راته کور کې وي چې کوم دینو دغه څنګه چل جامع او بشي خدای به خیر کې ان شاء الله تعالی خدای پاک پار سکی جامع به مش اختر له هر څه وو ان شاء الله خو بس موږ د دې رونو ته خدای شته د روغ سره وای دي تم کاتري نو روزګار دا نوکری چې دا اوس زما د درېمه میاشته چې زه نوکری لازم دا درېمه میاشته چې زه نوکری لازم راځم لکه مخکې خو سنو نو موږ تاسو ته کاته ما ترې زړه بایګان موږ سره سمادت کې نه پاغي ان شاء الله تعالی د من ارسم علاجونه که خیر کیږي هم به وړو پیدار میدار سو پوشي نو بس تاسو تم کاتري الله هم خوشاله ک الله هم کامیاب مینوالو تاسو د اسلام لاله خبره اوریدي دلته ما د ټورو مولیدو چې تقریبا 3 سالور ملي کور دی او زه ټول مینوالو ته وایم کاغه د ثوابه سیمه پښتانه دي مردان سیمه دي دا ګلاب ماشومان علاج خزان له خبره ده خو اخترم را روان دي د دینه چپړېشته نه پیزار شته نو ټول مینوالو ته وایم چې په سکرین باندې کم نمبر چلیږي ناغره دی بچو د پلار نمبر دی مهربانيو کې دې سره د خپل وس مناسب منډه واخی پدی باندې خیروم کیږي زکاتوم کیږي صدقاتوم کیږي ځکه چې پښتون سړی اخیر خدا پورزي خپل لغه کی وزم د دوسله ده خو زمونږ تاسو هم سفر جوړیږي چې دا ګلاب ماشومان مونږ دغه شان پرې نه دو مینوالو زدل ته یو خبر ټولو تا کومه که څوک مدد کولی شي نشي کول نو ویډیو دومره شیر کې چې د پښتونخوا هر سیمه ته ورسي اسلام ته نور څه پیغام ورکول غواړي پیغام خو زما دار زویم چې نوکری خو زما تاسو به چې تاسو نوکری شوی خو کدا چې روزګار د پاره چې کم دین ځاسي چاره وڅ هر څه کیږي مثال کنه که پیسې کیږي بیا په سړی ځان روزګار روان کی نور کنه اسه چټي کلا یا مازیګر کې کلا چې کم دین سړی ځان روزګار کوي بعد دې روا چې هر څه کیږي نه به ځان موږ روزګار په روان کوي زما د ثوابه چې کم مینوالي ملګری د نټولو ته وایم چې اسلام لاله 14,000 میاشته په 14,000 کې کور چالول بیا د بچو علاج کول ډیر ګران کار دی نو دی وی چې یاره ما د چا روزګار روان کې داسې لوډر رکشن خیر دی زبد او مازیګر د شپې ور سره مهنت مزدوري کوم نو زما ټول انجیوګانو ته او چې کم خلق دی ملګری دی مینوالي ټولو ته دا خواسته چې د سره مدد وکړي د تیز رفتار والی یا ول لوډر والی یا ول سر روزګار روان کی نو مازیګر او د شپې بخیر د دې مزدوري کې مینوالو ویډیو را سره مخ کې زیات نه زیات شیر کې او د اسلام لاله او د دې وړو ګلونو ماشومانو مدد وکړي ډیر مننه